بسم الله الرحمن الرحیم. د معدې زخم. اول باید پوه شو چې د معدې زخم څه شته وایي. هر کله چې زموږ د معدې تر ټولو لومړنۍ او سطحي طبقه زخم شي او د التهاب د راتګ سبب شي په خپله معده کې، نو دې ته موږ زخم د معده وایو. کوم شیان دي، کوم عوامل دي چې سبب د دې کیږي چې ستاسو معده زخم پیدا کی؟ اول انیسټ، هغه دواګانې دي چې په افغانستان کې ډیر استفاده کیږي، معمولا درد لپاره، لکه د پرستامول، بروفین. دغه دواګانې دي، خصوصا بروفین. څوک چې دوامدار د دې دوا نه استفاده کوي نو کولی شي چې زخم معدې دوی سره منځته راشي. دا بروفین څه کوي؟ زموږ ټولو معدې کې یو مواد دی، پروسټاګلنډین ورته وایي. دا پروسټاګلنډین کار یې دا ده چې دا ټوله معده پوخ کوي، لکه نه پرېږدي چې دا خپله ستاسو اسید د معدې په خپل معده باندې متاثر وکړي. نو هر کله چې تاسو دغه دوا خورئ نو دا پروسټاګلنډین به ستاسو معده کې نه تولیدیږي او باعث د دې کېږي چې د خپل اسید د معدې په خپل معده باندې هم تاثیر وکړي او زخم د راتګ سبب شي. بل اچ پایلوري ده چې په افغانستان کې حد نه زیات ډیر ده د معدې یو میکروب ده. بل دا چې رواني تکلیفونه، څوک چې دوامداره ډپریشن لري، څوک چې دوامداره سترسونه لري، هغه خلک چې ډیر تشویشي دي، نو په هغه خلکو کې هم چانس دی د معدې زخم ډیر ده. بل هغه څوک چې الکول، سګریټ، نسوار دي شیان نه استفاده کوي، نو دغه خلکو کې به هم د معدې زخم چانس ډیر ده. راځو چې څنګه پوه شو چې آیا زموږ معده کې زخم موجود ده که نه. څو نښې لري. اولینه نښانه یې د معدې درد ده. معمولا دغه درد چې ده په ځینو کسانو کې صرف د معدې قسمت کې وي او ځینو کسانو کې مثلا لاس ته ځي، انتشار کوي، غاړې ته ځي، چې معمولا ځینې ډاکټران د قلبي درد سره مشکوک کیږي. نو دا درد څه وخت ورته پیدا کیږي؟ معمولا دا درد مریض چې هر کله ډوډۍ خوري 10 دقیقې پس د ډوډۍ نه دا دردونه ورته شروع کیږي او څه اندازه شدید دردونه هم وي. تر څنګ د دې چې دوی درد لري، دوی زړه بدوالی هم لري او استفراغ کوي. همدا چې دوی استفراغ وکړو ځان آرامه احساسوي. د درد او د دې استفراغ له وجې نه دوی د ډوډۍ خوړل نه ډاریږي. همدې له وجې نه دوی خپل وزن هم آهسته آهسته له لاسه ورکوي. او بل قبضیت. نو معده چې زخم موسي، مواد صحیح نه جذبیږي، چې جذب نشو همغه شکل بهر ته وځي چې سبب د قبضیت کیږي. بل په مواد غایطه کې مو د وینې موجودیت. څنګه پوه شو چې مواد غایطه کې وینه شته دی که نه؟ معمولا چې د معدې نه زخم نه کومه وینه بهیږي او دا کوچنۍ کولمو ته ځي او بیا غټو کولمو ته ځي، نو همدا جریان کې دا په تور رنګ بدلیږي. نو هر کله چې په مواد غایطه کې مو وینه وي نو مواد غایطه رنګ به مو تور وي، تورېږي. بل هغه ده یو مهمه نښه دا ده چې هغه کسان چې استفراغ کوي او استفراغ سره وینه راځي، نو دا یو کریټیکل کنډیشن ده، یعنی دوی باید عاجل لاړ شي ډاکټر ته او خپله تداوی شروع کی. او یو بل هغه ده چې معمولا دغه چا چې معده زخم ولري ترخې اوبې خولې ته راځي چې همغه اسید د معدې دی. کوم معاینات وکړو چې پوه شو چې معده مو زخم ده که نه؟ ساده ترینه معاینه اول مواد غایطه، چې معمولا په مواد غایطه کې موږ کولی شو چې پایلوري ووینو. بل انډاسکوپي ورته وایي، چې یو کمره ده د مرۍ طریقه، خولې ته د خولې نه مرۍ ته ښکته کیږي او مرۍ نه معدې ته، او په خپلو سترګو کتل کیږي چې لکه دا معده کې څه شی دی، زخم ده او که بل څه. معمولا څوک چې د معدې زخم لري، د معدې تکالیف لري، کوم کارونه باید ونه کړي؟ اول دوی چې باید هیڅکله د ترخه نه او د ترخه ډوډۍ غذاګانو دې شیانو نه باید قطعا استفاده ونه کړي. دا خلک سره کړی شی، هغه شیان چې ډیر سور کیږي هغه باید ډیر کم او یا هیڅ ترې استفاده ونه کړي. بل دا چې مثلا دوی باید خام پیاز، خام بانجان رومي، دغه شیان نه هم استفاده ونه کړي، حداقل تر څو چې د دوی معده ښه کیږي او دا زخم جوړیږي. بل چای، معمولا چای نه باید استفاده ونه شي او که استفاده هم کیږي ډیر باید تیره ونه اوسي، ډیر پکې کم چای وي. نو دا خپله ډیر چای هم باعث دې کیږي چې ستاسو معده تخریش کړي. بل که څوک الکول استفاده کوي یا سګریټ استفاده کوي، دا باید په
قطعا د دې نه استفاده ونه کړي. او ځینې خواږه شیان دي لکه بوره او داسې ککو دوی شیان نه هم باید استفاده ونه کړي. معمولا دغه مریضان چې دي ډوډۍ یو دفعې ده نه خوري، لکه نور خلک یې که 3 ځلې خوري، دوی د کوشش وکړي چې 4-5 ځلې وخوري او هر ځل د کمه ډوډۍ وخوري، یو دفعې د خپله معده نه ډکوي. بل دا چې پس له ډوډۍ د شپې ډوډۍ نه باید دفعتاً ویده نه شي، حداقل یو 2 ساعته دومره فاصله ورکړي او هغې نه پس ته بیا ویده شي. تداوی معمولا که اچ پایلوري سبب وي نو موږ اچ پایلوري ته مریض ته 10 ورځې لپاره دوا ورکوو او 10 ورځو نه پس ته هغه د مریض ته دوباره معاینات کوو چې دا اچ پایلوري منفي شوي ده که نه، او داسې نور نظر په سبب هغه د مریض ته تداوی فرق کوي.